د کہانی شروعات د څلورو کسانو نه کیږي چې هغوی په یو کمره کې قید شوي وي. کله چې هم شپه راشي هغوی د شیشې مخې ته ودرېږي او کله پکې د ځان یو ځای ته ګوري او کله بل ځای ته. دوی د دې ژونده سخت ستړي راغلي خو دوی بېوسه ولې چې بار په تیاره کې عجیبه مخلوق د دوی په انتظار او که په دوی کې چا هم لږ څه غلطي وکړه نو مرګ یې یقیني دی. دوی به د ژوندي پاتې کېدو دپاره د ورځې ښکار کو او چې څنګه به شپه شوه نو دوی به بیا د شیشې مخې له ځان راورسوه. په حیرانتیا سره په دغه کسانو کې داسې هم وو چا چې دا زندګي د 100 کالو راسې تېروله اوس هم ژوندي او داسې ډېر مړه شو. چا چې هم د دې ځای نه تلو کوشش کړی و هغه مخلوق به لیدو په ځنګل کې به هلاک. په دوی کې یوه جینۍ تر هغې نوم لیسا و. هغې به د مرغو په دوکان کې کار کو. یو ورځ هغه د خپل مالک په حکم باندې توتي چړیاګر ته روان کړي چې دا په یو ځنګل باندې تېرېږي چې ناڅاپه د هغې ریډیو او موبایل کا پرېږدي او بیا یې ګاډی هم خراب شي. او ولې چې چړیاګر ته دومره مزل نو پاتې د رضان سره توتي راواخلي او پیاده روانه شي. خو هغوی ته راپته نه وه چې دا سفر یې په یو داسې لاره دی چې د هغې نه څوک هم اوسه پورې واپس نه دي راغلي. په لږ مزل باندې دې ته احساس وشي چې دا ځنګل ډېر لوی دی ما له ګاډي ټیک کول پکار دی. خو چې څنګه دا ګاډي له واپس راشي نو ګاډي سره سره لاره هم غیبه شوي او د توتکرو یو لوی سیل په دې حمله وکړي. په دې کې ځمکه په رپېدو شي او د دې یوې بوډۍ ښځې ته پام شي چې دې په لیدو سره هغه په منډه شي. دا ورپسې هم ورشي چې هغې خپلې پناهګاه له ورسوي. بوډۍ ښځه ورته خپل نوم مۍ ووایي. دا یوه پناهګاه ده چې په دې کې کیرا او ډینیل هم اوسېږي او موږ هم لکه د ستا په رکېدو کې دلته رارسېدلي. د تعارف نه پس کیرا لیسا راپاڅوي او د ځان سره په قطار کې ودرېږي. لیسا دې تپوس وکړي هېڅوک را روان دي څه چې مۍ ورله په سنجیدګۍ سره جواب ورکړي هېڅوک په دې ځای د تېرېدو واله دي ته بس همدغسې ودرېږه که ژوندي پاتې کېدل غواړې. هغوی صرف موږ لیدل غواړي دننه راځي نه. مۍ ورته وایي بیا هر ورځ د نور په ډوبېدو سره دا مخلوق دلته راځي او د سهاره پورې موږ کتل غواړي او بیا ناڅاپه غیب شي. او ولې چې د لیسا اولنۍ ورځ وه نو دا ورته خپل تعارف وکړي. لیسا ټوله شپه په ولاړه تېره کړي او په سهار کېدو سره سم د سهاره کور ته تګ غواړي. خو څوک هم ورته دا خبره نشي کولی چې دلته د راتلو نه پس صرف یوه لاره بچ کېږي او هغه د مرګ. په دې کې لا دومره وخت نه وي تېر شوي چې دا په مایوسۍ کې ناست دی او مۍ یې خواله راشي. وي دا ځنګل انسان له دوکه ورکوي. دلته د ښکار په وخت کې سترګې کولو او دماغ تیز پکار دي. تاله په دې ځنګل کې خپل قدمونه تیز چلول پکار دي او بیا ورته د پناهګاه نه ګیر چاپېره نښې ورښایي. وي دې ته په رسېدو باندې نیمه ورځ لګي. فرض کا که ته د دې نه بار کېږې نو په واپس راتلو به په تا شپه راځي او ته به بیا د همیشه دپاره روکېږي. وي دا نښې یو پروفیسر جوړې کړې وې کوم چې به زموږ د راتلو نه مخکې دلته اوسېده خو د هغه انجام تر اوسه پورې چاته هم معلوم نه شو. په دې کې تیاره ولګي او د معمول مطابق ټول د شیشې مخې له ځان راورسوي. ډینیل چا سره خبرې شروع کړي او کیرا د هغوی د خوشحالولو دپاره شیشې ته رقص کوي. او ولې چې لیسا نوې وه نو هغوی په دې زیات زور راونړي. وي ته صرف کښېنه. په دې کې بیا سهار شي چې مۍ ورته نصیحت شروع کړي. وي دا مخلوق زموږ نه ډېر څه نه غواړي. دا زموږ په خوراک او په اوده کېدو هم مطمئن کېدی شي او که چېرې څوک ورته وګډېږي او یا د خندا خبرې وکړي په دې ورته ډېره خوشحالي میلاویږي. او بیا ورته درې پاڼه یو نصیحت وکړي که ژوندي پاتې کېدل غواړې وي چېرې هم شیشې ته مه شا کوه. د پناهګاه دروازه مو کلا وښه. د سورنګونو نه ځان وساته او هر وخت د نور په رڼا کې ځان ساته. د مزید معلومات دپاره مۍ ورته وایي وي دلته بې شمېره سورنګونه دي کوم چې په خپل منځ کې یو دي او دروازې پکې هغه مخلوق اوسېږي. خو دې ته دا هر څه ګپ ښکاره شي. په ځنګل کې انسان روکېدي ضرور شي خو دې دا مطلب نه دی چې د همیشه دپاره. دا په ډینیل کې د دې ځای نه د وتو امید را پیدا کړي او په دې خبره رضا کړي چې په پړي باندې ما سورنګ ته ښکته کړه. هغه همدغسې وکړي او تقریبا په 10 میټره باندې هغه د سورنګ په ځمکه ودرېږي چې دې ته پکې د زړې زمانې سامان میلو شي. د 1993 اخبار یوه زړه کمره او یو مات ګوټ سیکل چې هغه ډینیل له اواز ورکړي او هغه سامان پې وخېجي. د پړي په اوچتېدو سره داسې اواز واوري او چې څنګه شاته وګوري نو یو څیز ورپسې لاس راوغځوي چې دا په چغه شي او هم په دغه وخت ډینیل پړي واپس راولي. دې سره د سامانه پناهګاه ته ورسي چې مۍ ورته غوسه نه شي خو یو سوال ترې ضرور وکړي. وي تا دغلته څه ولیدل چې دا ورته یېرې د لاسه دروغ ووایي. وي هلته کې هوسه هم نو. د شپې په وخت کې ډینیل د سورنګ هغه زړه کیمره یو زوړ ټي وي سره یوځای کړي او بار یې ولګوي چې دا پته ولګولی شي چې دا دوی هره شپه چا ته ودرېږي. خو عجیبه خبره دا وه چې په دغه شپه باندې دوی څه هم ونه ویني لکه چې هغوی ته
پته لګېدلې. په دې وخت کې د دې دروازه وټکېږي چې په کیمره کې صرف خپې ښکارېږي. کیرا پې د خپل ورک شوي خاوند ګمان وکړي خو مې ورته د ور کولا وهلو اجازت ورنکړي. یاد ساته دروازه کولا وهل منع دي. دا د هغوی جال کېدی شي چې کیرا ورته وایي که دا واقعي زما خاوند دی نو دا اصول زه هر وخت ماتولی شم. چې مې ورته د هغه نه د سوال کولو دپاره ووایي داسې سوال چې هغه صرف تا ته معلوم وي چې کیرا ترېنه د خپل پسندیده کتاب په باره کې تپوس وکړي. خو بار کس د دې خبرې جواب ورنکړي شي بلکې هغه ته د کتاب په باره کې پته هم نه لګي او بار بار ورته ورته کولا وهلو دپاره وایي چې کیرا ورته د مخ د ښودو دپاره ووایي. ټول د ټي وي خواله راشي او هغه ورته ځان وښایي وي د خدای دپاره ورکولو کې چې په دې کې ورپسې له شانه څه مخلوق راشي او هغه غیب کې او بیا په کیمره حمله وکړي چې ماته یې کړي. دې په تادې سره د شیشې مخې ته ودرېږي چې لږ په ارام شي خو هغه دومره پقاري چې د دې شیشه هم کرېږي. د دې واقعې نه پس کیرا سخته خفه شي او په مایوسۍ کې دا غواړي چې سورنګ ته ور ټوپ کم او زه ورپسې هم ځان مړ کم چې لیسا ورته نصیحت وکړي. په دې کې دوی د مۍ چغې واوري چې دوی ورله په منډه ځان ورسوي چې ډینیل لګي او هغه تړي او دوی ته وایي باقي زه داسې ژوند تېرول نه غواړم وي که څوک ما سره راځې نو راشئ ګینې زه ور بندوم. کیرا هغه پسې ورمنډه کړي او مۍ لیسا ته وایي وي زما دا خیال دی چې دوی د دې اصول نه تنګ شوي دي خو پته به ورته هلې ولګي کله چې راګیر شي. لیسا مۍ راخلاصه کړي او په منډه باندې د پناهګاه خواله ورشي خو د ور په ډبولو سره کیرا او ډینیل ورته ور کوله ونه کړي. کیرا ډینیل ته وایي وي تیاره شوه ورته کوله وکړه چې ډینیل هغې ته هم ورپسې د وتو دپاره ووایي. بل خوا مۍ او لیسا د اونې په تنې کې پناه واخلي چې هغه مخلوق په مزه مزه نمودار شي. هغه دومره لوړي او شکل یې دومره عجیبه چې داسې وجود دوی په خپل ژوند کې نه و لیدلی. په دې کې ډینیل ورله اواز ورکړي وي هغوی بار دی چې هغوی په دوی پسې ګرځېدل شروع کړي. دوی دواړه دې موقع نه فایده واخلي او هغوی ته بیا ورډبول شروع کړي. وي ورکوله وکړه موږ به بار مړه شو چې هغوی ورته ورکوله وکړي او په تعدې باندې دوی په قطار کې د شیشې مخې ته ودرېږي چې مۍ ورته یو عجیبه راز کولا وهل شروع کړي. وي دلته د راتلو نه مخکې زه یوه تاریخدان وم. ما به زړې کهاني او یریدونکي ځینو ته تګ خوښوم. د دې په باره کې ما ویلي وو چې دې تماشګیرو ته د انسانانو په کتو کې خوند میلاویږي او هغوی د دوی په شان جوړېدل غواړي. د دې د وجې دوی ټوله شپه موږ ته ګوري او زموږ د حرکاتو او سکناتو مطالعه کوي چې دوی زموږ په شان جوړ شي. هغې لا خبره ختمه کړې نه چې دوی پسې ورډبول شروع کړي دومره په تیزۍ سره چې دوی ورته میز کېږدي او په دې وارخطایۍ کې د ځمکې نه قالین لرې شي چې د لاندې نه ورته د بنکر دروازه میلو شي. لیسا پکې د مخې سرې ور داخله شي او بیا په نمبر یو کس دوی ته پته ولګي چې دا څه عام ځای نه دی بلکې دلته چېرته ساینسدان د تحقیق دپاره راغلی و. دوی ته په دغه ځای کې بلها کمپیوټر یې میلو شي چې په هغې کې په سوونو ویډیوګانې وي. یو کس پکې دا مخلوق په باره کې خبره کړي چې کوم په اصل کې پروفیسر و چا چې د پناهګاه نه ګیر چاپېره نښې ایښودې وي. ته په دومره نږدې سره د دوی مطالعه کړې وه چې یو اعتقاد کړی هم او کله چې لیسا آخري ویډیو لګوي نو پروفیسر پکې وایي دا مخلوق د حد نه سیوا عجیبه دی. زه ډېر وخت راسي په دې تجربې کوم او زما نه ورپسې انسانیت روان دی. ما دا فیصله کړې ده چې زه به دا مطالعه د خپلې زندګۍ په ختمولو ختموم. وي که زما دا ویډیو څوک ګورې نو زما دا خبره به وورې چې په ځنګل کې 140 نشان له ځان ورسوي چې هغې خواته یو خوړ دی او کښتۍ پکې ولاړه ده. هلته په رسېدو باندې تاسو په مرغانو پسې روان شئ. لاره به درنه چېرته هم غلطه نه شي او که تاسو بچ شئ نو ستاسو به ډېره مهرباني چې زما د یونیورسټۍ د دفتر کاغذونه وسوځوي چې چاته هم د دې ځای په باره کې پته ونه لګي او د دې په ویلو سره هغه دغه مخلوق مړ کړي او د هغه په ملګرو ځان هم په سار کېدو باندې دوی د پروفیسر د هدایتو مطابق 140 نمبر ته ځان ورسوي او لیسا خپل توتي پرېږدي چې لاره ورته وښودلی شي او د نور د پرېوتو نه لږ شان مخکې د دوی نظر په کښتۍ ولګي. دوی په خوشحالۍ د هغې خواله منډه کړي چې شاته نه ډینیل دوی ته چغه ووهي وي کیرا ستا خاوند مې را پیدا کړو. چې کیرا ورته په چغو شي وي دا زما خاوند نه دی د هغه په شکل کې هغه مخلوق دی خو د دې نه مخکې چې هغه په څه پوهه شوی و هغې ځان ته راوغورځوي. کیرا ورته چغې ووهي خو هغه د هغوی په قابو کې راغلي. دوی ټول په مایوسۍ کې ډوب د خپل منزل په لور روان شي. دوی په تلو کې د یو پل خواله ورسي او یو بل سره واده وکړي چې دې ځنګل په باره کې به چاته هم نه وایي خو دوی ته څه پته وه چې اصل لوبه خو لا پاتې ده. دوی په یو بس کې داخل شي کوم چې ورته پروفیسر ښودلی و. لیسا چې کله په هغې کې موجود کاغذونه وګوري نو په هغې کې لیکلي شوي وي چې دا لعنتي مخلوق په یو وخت کې ښاپیري و او دوی انسانانو سره ودونه هم کړي. دوی به یو ځای په خوشحالۍ ژوند کوو خو حالات هله خراب شو کله چې د دوی نه اولاد پیدا شو. هغه به نیم انسان و نیم ښاپیري چې دوی د دې طاقت نه د انسان بغض پیدا شو او د دوی وزر یې کټ کړې طاقتونه یې ترېنه واخیستل او موریان یې ورله سره د بچو په دې کې قید کړې. دې ته پکې عجیبه خبره ده ولګي
پوهیږي چې د پروفیسر خزا په اصل کې مې ده او په کاغذونو کې د هغې تصویر ورته هم میلو شي. کور ته راتلو نه پس لیسا چې کله د پروفیسر کور ته لاړه شي نو د هغه نوکره ورته ووایي وی هغه خو 20 کاله مخکې مړه شوې ده. دا پوه شي چې دې دا مطلب شو چې دا موږ سره چې څوک اوسېدل دا مې نه بلکې هغه مخلوق. لیسا کیرا ته وایي د پروفیسر اصل مقصد د خپلې ښځې ژوندي کولو او د دې دپاره بیا تحقیق کو او په اخره کې هم هغې تحقیق انجام ته ورسو. لیسا په دې سوچونو کې وسرخانې ته لاړه شي چې په هغې کې ورته هغسې ګونګټۍ میلو شي لکه څنګه چې په سورنګ کې وي او په دې کې کیرا په خپل ګاډي کې دې کور ته راشي. دا پوه شي چې به کیرا خو دلته ده دا هغه مخلوق دلته راغی. دا اصل کیرا له آواز ورکړي وي هغوی دلته هم راپسې راغلی چې په دې کې هغه څیز د دې د شا تودرېږي او د خاوند شکل یې اختیار کړي. دا ورته حیرانه ګوري چې هغه په فریم بېهوشه راوغورځوي او لیسا ترېنه په منډه شي. هغه مخلوق دومره تیز وي چې دا راوچته کړي او شیشې یې راولي او بیا ورته د ځان نه مې جوړه کړي. وي مونږ ښاپیرو په تاسو یقین وکړو نو تاسو د هغې په بدل کې مونږ له دوکې نه علاوه هېڅ هم رانه کړئ. تاسو زمونږ طاقتونه واخیستل او بیا هم زمونږ ازادي د ځنګله پورې محدوده کړه. بیا یو پروفیسر راغی واده یې راسره وکړه چې زه به مزادومه خو هغه هم شیطان وخته چې مونږ سره د هغه د مرګ نه علاوه هېڅ علاج پاتې نه شو او په دې سره د لیسا شکل اختیار کړي او شیشې ته اوچته کړي. خو د هېرېدو په ځای باندې هغه ورته لګیا شي وي پروفیسر به تا ته ویلي چې تاسو نور تم ګرځېدی شئ د دې د وجې چې تاسو نیم انسانان یې په تاسو کې د انسان وینه ده. تا ته به دا پته لګېدلي چې ته مینه هم پېژنې او د ځان حفاظت هم او په غوسه کې انسان څنګه په جذبه کې راځي. دا ټول د انسان فطرت دی. په تا کې خیر هم دی او شر هم او ما ته را پته ده چې ما ته له دې وجې نه وجنې په تا کې د انسان غوندې رحم موجود دی. د دې په اورېدو سره هغه دومره په تکلیف کې راشي چې یوه داسې چغه وباسي چې ځمکه وچړقوي او بیا د خفګان د وجې وزرې روزي او د کور شیشه ماته کړي او په آخري ځل دې ته داسې وګوري لکه چې په زړه کې رحم را پیدا شو او د انتقام اور پکې مړ شو. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکئ اجازت. بای بای.